د دې میاشتې متعلق مسلم شریف کې حدیث ده. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د حضور علیه السلام میزبان، حضور علیه السلام د پکور کې او پسې کې مل مشو چې حضور علیه السلام مدینه منورې ته لاړو. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خوش قسمت صحابي دی. د حضور علیه السلام نه روایت دی من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، کوم سړی چې د رمضان مبارک روزي ونیسي او ورپسې شپږ روزي په دې میاشت کې ونیسي، نو دا څه شو چې ټول کال او ټول عمر یې سب روزو نیوي، ټول کال روزو نیوي. کانه کسیا میں دهر دهر نه مراد یا زمانہ او یا کال له نو دا څنګه چې ډیر سوري هغه شو شپږ ور سره دا شوي نو 36 روزي شوي. نو 36 روزي د ټول کال د روزو څنګه برابر دي؟ هغه وجه دا ده چې د حضور علیه السلام د خاطر الله جل شانو دی امت سره ډیر احسانات کړی دي، نرمۍ کړی دي، بلد عمل ډیر ثواب ولا الله مقرر کړی دي. نو الله جل شانو قرآن کې آیات نازل کړي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کوم سړی چې یو نیکی زما دربار ته وروړي په لس چنده اجر او ثواب دی. یو مونځ دیو کو د لسو مونځونو اجر او ثواب، یو حج دیو کو د لسو حجونو اجر او ثواب، نو یو روزه دی اونیوا د لسو روزو اجر او ثواب. نو اوس چې دیرس ته هغه پوره کې او شپږ دی په دې میاشت کې پوره کې نو 36 له 10 کې ضرب ورکړه السن لګي دا 360 راځي او د کال ورځې د کال ورځې دغه نو دا شپږ روزي نیول په دې کې سړي دا مستحب او نفل مستحب بهترین عمل دی او ثابت د حدیث نسل دا ثابت دی. لهدا دین انکار کولو دا صحیح خبره نه ده او دا نه چې د مولایانو رضا نه شیخ دې څه ویل زموږ یو استاد وایي هغه په دې باندې ډیر زور ورکول چې دا روزي دي صحیح په جمعه کې مو پادیره کې مو پارځي کې نو زموږ د کلی او ساته سره دا روزي نیوي او وړي ځان لا غنمي وړي دي امه ده کوي چا دې تاسو کله کې فلاني کم فاضي ویل چې دیو خدا الله روزي وی دا الله روزي پوره کړی دی خو الله استاد روزي لا پاتې دا د استاد روزي نه دی دا د مولایانو روزي نه دی دا د الله رسول الله مبارک طرف نه بس غلي نفلی عبادت ته. نو صحیح حدیث کې موجود دی د مسلم شریف دې کې صدقه نشته. بل یو نفلی روزه سړی نسی یو نفلی یعنی دا اوس چې مدې میاش کې سړی شپږ روزي نسی خو نفلی شي کنه نو عام ورځو کې دا ورځ نه د دې خو فضیلت جدا راو کنه ځان لري یو سړی چې عام یو روزه نسی یو روزه ونیسي. ترمذی شریف کې حدیث دی من صام یوما، کم سړی چې یو نفلی روزه ونیو الله جل شانه د او د جهنم ترمنځ دمن لريواله راولي لکه د زمکه نو اسمانه پورې سمن لريواله، مطلب د جهنم نه الله لري جهنم نه لري شدت نرسي شو دایبل فضیلت شو. بل حدیث شریف کې راځي بخاری او مسلم شریف حدیث سے صحیح حدیث سے ابو سعید رضی الله عنه روایت ده چې کوم سړی یو روزه ونیو نفلی روزه ده الله جل شانه د رضا لپاره الله جل شانه د او د جهنم ترمنځ او یا